هره ټولنه څو ډوله سپېڅلتیاوې او ارزښتونه لري چې هغې جملې نه یو یې عقیدوي او دیني سپېڅلتیاوې دي او بل یې کلتوري ارزښتونه دي. کله چې موږ په کلتور باندې خبرې کوو دا یوه ډېره پراخه موضوع ده د هرې ټولنې. په دې کې علم، معرفت دی، تاریخ دی، ادبیات دي، فولکلور ده، تاریخي اثار او داسې نور. دا ټول چې دي دا فرهنګ او یا کلتور دی چې دا ډېر پراخ دی، د هرې ټولنې یوه ډېره لویه برخه تشکیلوي. راځو دې ته چې ځینې نور ارزښتونه چې د فرهنګ برخه ده هغه دود، دستور، رواجونه دي. دغه هم د ټولنې ارزښتونه دي. مونږ کله چې دغه ارزښتونه یادوو دا هغه څه دي چې د پیړیو پیړیو راهیسې روان دي په یوه ټولنه کې او د وخت په تېرېدو سره ځینو دودونو رواجونو تغییر خوړلی دی. هغه د ټولنې د مادي او معنوي شعور د کچې پورې هم اړه لري چې کله د ټولنې په ټولنه کې کله چې تمدن رامنځته کېږي، کله چې پیشرفت رامنځته کېږي، کله چې تولیدي وسایل، تخنیکي وسایل او نور وسایل رامنځته کېږي، هغې کې خامخا دودونه، دستورونه هم څه نه څه تغییر کوي. راځم راسم د خوست ټولنې ته. خوست په عقیدوي لحاظ موږ او تاسو الحمدلله ټول مسلمان یو او دا یوه مسلمانو ټولنه ده. د دود او دستور په اړه باندې باید دومره ووایم چې دغه ارزښتونه هم په خوست کې له پخوا زمانو روان دي. ځینې څه تغییر خوړلی دی، ځینې په خپل حال پاتې شوي دي، حتی وده یې کړې ده، رشد یې کړی دی. مونږ دلته که وغواړو دا دودونه او دستورونه هم په دوه برخو وویشو. ځینې ناوړه یا منفي دودونه او رواجونه دي او یوه برخه یې چې عمده برخه یې د هغه مثبت رواجونه او دستورونه او عادتونه دي چې په مرور د زمان هغه ناوړه او منفي دودونه چې دي دوی ته خپله خلکو چې د شعور کچه لوړه شوې ده دوی خپل هغې ته نا ویلي دي. د بېلګې په توګه په خوست کې یو وخت په بدو کې نجونې ورکول کېدې. قتل به یو چا وکړه او په بدل کې به یې بیا خپله خور لور هغې ته ورکوله چې دوی ډېرې ناوړه پایلې لرل. یو خو دا چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کېدل، دوی د تاوتریخوالي او خشونت سره مخ کېدلې، د دوی نه خپله هغه اسلامي او حقوقي رضا اخیستل کېدله. د بله پلوه دا یو ناوړی دود و ځکه چې قتل یو چا کړی و په بدل کې یوه خور یا لور ورکول کېدله چې دغه ناوړه دود نو اوس الحمدلله په خوست کې تقریبا صفر ته نږدې شوی دی. کېدای شي ډېره کمه فیصدي په ځینو منطقو کې وي. په هغې دپاره هم د خوست ځوانان، د خوست خلک مبارزه کوي چې هغه هم له منځه یوسي. بل د ولور مسله ده چې په خوست کې دا ډېره جدي ده. حتی په ځینو سیمو کې ډېر زیات ولور اخیستل کېږي. د دې دپاره هم په بېلابېلو وختونو کې تلاش شوی دی، هڅې شوي دي، مبارزه شوې ده. هم دیني عالمانو، هم قومي مشرانو، هم ځوانانو، مدني ټولنو دوی په بېلابېلو وختونو کې دې دپاره مبارزه کړې ده چې اوس همغه تقریبا تر ډېره پورې فیصدي د ولور هم راټیټه شوې ده او تر ډېره پورې کله چې یوه نجلۍ نامزده کېږي، کوژدن کېږي، د هغې نه هم څه نه څه د دوی د رضایت په اړه باندې پوښتنه کېږي. او ځینې نور دودونه، دستورونه دي، مثلا مړی او ژوندی چې موږ ورته وایو غم او ښادي. په غم کې هم کله چې چاته غم پېښ شي، مصیبت ورته پېښ شي،
همغه د کلي خلک، دوستان، خپلوان، ملګري، عزیزان، دوی ټول راځي د دوی سره په مغه غم کې د هغې په اصطلاح د خفګان او د بار په سپکولو کې دوی ورسره لاس وړي، دوی ورسره مرسته کوي. دوی په مغه په اصطلاح 3 ورځې ما د کلي خلک هغه کور ته چې مړی پکې شوی دی هغې ته، د دوی دوستانو ته، د دوی خپلوانو ته، د دوی کورنۍ ته ډوډۍ ورکوي. همداشان په وادونو کې هم همداشان ډېر زیات په ښادیو کې هم دوستان، خپلوان ورسره لاس وړي، مرسته ورسره کوي. د دوی ځینې بارونه په خپل اوږو باندې اخلي. دا یو بله مسله ده. بل یو ډېر مهم دود چې له پیړیو پیړیو راهیسې په خوست کې شته هغه څلي او نرخونه دي، تړي دي، رسومات دي چې هغې ته عرفي قوانین هم وایي. لکه مخکې موږ باید ویلي وی چې دا څو ډوله قوانین دي، چې یو شرعي قوانین دي، یو موضوعه قوانین یا مدني قوانین دي، یو عرفي قوانین دي یا تعاملات دي چې هغې ته دلته موږ په خوست کې څلي د تعاملاتو برخې ته یې په خوست کې څلي او نرخونه وایي. دود دستور ورته وایي، همداسې په ځینو سیمو کې ورته تړې هم وایي. په خوست کې څلي او نرخونه له ډېر پخوا زمانو راهیسې روان دي. دا د یو قانون په حیث باندې خلکو منلی دی. دا دوی دپاره یو ارزښت بدل شوی دی. دوی چې کله په خپل منځو کې یا 2 کسان یا 2 کورنۍ یا 2 کلي یا 2 قومونه په خپل منځو کې کوم کړکېچ، شخړه یا منازعه رامنځته کېږي، دوی اکثره او زیاتره وختونه خپل دغه ستونزې او کړکېچونه، منازعات د څلي او نرخونو د لارې حل کوي، د مصلحتونو د لارې حل کوي. هلته مرکچیان، نرخیان، مصلحین راټولیږي. د دې دواړو جوانبو په منځ کې دوی دغه فیصله کوي. یعنې ډېر سخت په اصطلاح مسایل هم د څلي او نرخونو جرګې مرکې د لارې حل شوي دي. یوه ډېره مهمه مسله دا هغه ده چې دلته د ښځو په دود او دستور کې د ښځو لپاره ډېر لوی احترام پروت دی. د بېلګې په توګه کله نه کله داسې وشي چې د 2 قومونو ترمنځ شدیده جګړه روانه وي. هر څومره که نارینه کوشش وکړي ډلیز ډول باندې ورشي، هغوی دواړو قومونو ترمنځ یا دواړو خیلونو ترمنځ یا د دواړو منطقو ترمنځ دوی په خپلو دوی کله چې بیا ښځې ورشي، ښځې ورمنځته شي، دا د ښځو په درنوي باندې دوی هغه جنګ دروي یا جګړه دروي یا خپلمنځي جنګ دروي. او بل دا چې کله چې په خلکو کې بدۍ را پیدا شي، مثلا یو جانب د بل جانب نه، یا کورنۍ د بلې کورنۍ نه یو څوک ووژني، هغه هر څومره جرګې مرکې ورولېږي، هغه جوړې ته نه حاضرېږي. خو کله چې موږ یوه اصطلاح لرو وایي چې کله چې ټکری ورته وغوړوي، نو هغه ټکری دا معنا چې یعنې کله چې ښځې ورشي او یا د بلې کورنۍ د ټکري یا د پړونې څنډې غوټه کړي، دا په دې معنا چې دوی ته ډېر احترام باندې قایل دي. نو دا بیا دغه په اصطلاح هغه بدي چې ده هغه په صلح‌آمیز ډول باندې حل کېږي، یعنې نور دوام نه پیدا کوي.